استو مزیداری مارس کو محترمو دیوی ہام دیوی زمام کمیو نبی د سره چراغ مکمل تعلیمات موجودی محفوظی دغه مسلمان عالم اخر کې پاسرو ورته وی ها تاسو زمونږ د نبی د عادت او خبره عبادت او خبره کوي زمونږ د نبی عادت هم محفوظ دي دی ورته تاسو نبی او کتاب لیکل لري چې پاګه کې د ارس ذکر دي چې مونږ ته د روزې ضرورت پیږي چې مونږ کتاب الصوم کولاو مسله ګورو چې مونږ ته زکات د مسلې ضرورت پیږي چې مونږ کتاب الصوم کولاو مسله ګورو چې مونږ ته حج مسله پیږي چې مونږ کتاب الحج کولاو مسله ګورو مونږ ته نکاح مسلې ضرورت پیږي مونږ کتاب النکاح کتاب کولاو باب کولاو مسله ګورو ورته وای ها ستاسو پیغمبر یو کتاب لیکل اگر ته نه زمونږ پیغمبر خو امي او اغه لیکل وستل نشو کولای او هغه وجدا او محترم پیغمبر الله امي څخه پیدا کړو چې خلکو الزامات خلبه خلکو خله بند شي په پیغمبر باندې الزام ورلګي چې را د دین د ځان نه جوړ کړي د قران د ځان نه لیکل د ځان نه جوړ کړي ځکه کم نبی چې هغه ځان هغه لیکل نشي کولای کم نبی چې هغه لیکل نشي کولای لوستل نشي کولای هغه نبی د ځان نه څنګه د یو کتاب جوړ کو چې تمام مخالفین فاتو بسوره من مثله دی وړو کې صورت دراوړونه دغه په مثل دی وړو کې صورت دراوړونه ام عاجزري څنګه به هغه نبی د ځان نه د یو کتاب جوړ کې حکمت پکې دغه ول هاذمون نبی خو امه لیکل لوستل نشو کولای دته بیا ته بوس کې ستاسو پیغمبر شاګردانو کې یو څوک شاګردو هغه یو کتاب لیکل د هر څه کې موجود دی ورته وینا نه زمونږ د پیغمبر د صحابه ژوند خو په تبلیغ کې تیر شوی په jihad کې تیر شوی هغه وخت کې دین سینه در سینه نقل کېدو هغه وخت کې حافظه موجود وي د 15 لکه د لس لکه احادیث او حافظان ام موجود ول هغه وخت کې په سینه بر سینه د هر څه نقلو نبی علیہ السلام صحابه پوره دنیا ته ورسېره مشرق مغرب ته لاړه شمال جنوب ته لاړه د نبی علیہ السلام دین دنیا ته ورسو د منکرینو سره جنگ وکړو jihad ورسره وکړو صحابه ژوند خو په تبلیغ او jihad کې تیر شوی تاسو وګورئ د صحابه قبرونه چین کې جوړ شوی دي د صحابه قبرونه افغانستان کې جوړ شوی دي زمونږ په دغه پیښور کې جوړ شوی دي صحابه پر دنیا ته د نبی علیہ السلام پیغام رسول دي صحابه خپل ژوند د لپاره قربان کړو هغه ته دغه موقع نو ملو شوی چې هغه کې یو کتاب ولیکي کتاب په شکل کې د نبی علیہ السلام د دین تدوین وکړي دغه د راوړ شریعت تدوین کې د ژوند تمام مسائل اصول برور اجمه شي ول ها اتبیت بوس کې ورته اخر دا کار چا کړل دی ورته ها هغه انسان چې دغه دین تدوین کړل نن تر کم باب مسله پیخي هغه باب کولا وه ته مسله ملاويږي مسله کړه حج دا مسله کړه زکات دا مسله کړه روزه دا مسله کړه منځ دا مسله کړه طهارت دا مسله کړه هر باب سره تعلق ساتي هغه تدوین کړل کتابي شکل کې محفوظ دی موجود دی وه ها د دین اسلام د تدوین دغه مرحله الله رب العزت دی یو انسان اغسته و صحابه او هغه شاګرد د 15 لکه احادیث او حافظ هغه عظیم مجتهد او فقيه ول چنن دنیا هغه پیژني د دین تدوین کارنامه کړی دا دغه کارنامه سره انجام کړی دا هغه دنیا نن پیژني د سیدنا امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په نوم باندې ما وی توجه غواړم نن چې کوم خلې د امام ابو حنیفه رحم الله خلاف کولاویږي توجه غواړم د امام ابو حنیفه رحم الله دشمنان ندي دا امام ابو حنیفه سره د دیو دشمنی سره یار امام صاحب د دیو سره کم پوله پټه شریکو امام صاحب سره د دیو دشمنی صرف د دیو جنا امام صاحب دغه گلشن حفاظت کړل پاسبانی کړی دا شیطان د پاره لارې بندي کړی دي دلته شیطانانو خواهش نه چلےږي دیو جنا اول راځي په امام ابو حنیفه رحم الله گزار کوي او مونږه یار بس خیر دې کبه امام ابو حنیفه رحم الله پسې لګیاري پلیولی صحابه او انبیاء پسې خبرې شوی خیر دې کبه امام ابو حنیفه پسې وشو سوشو ماوي ها سو وخت چې استاد ته د خبره تکې لږ خپل ضمیر نه تبوسوګه چې هغه تا ملامت کوي کنه ملامت کوي چې کله ها ستاب بلار پسې ستاب وجره کې څوک خبرې وکي په ایمان وي خلور باندې ماته کنه ماته ماوي خپل وجرې نه وباسي کنه وباسي استاد ضمیر ته ملامت نه کړي چې تا دا خبره کول د نبی په شان باندې پسې به خبره
خبره کړه هغه وخت کې براغي جواب ونه شي. امام مالک رحم الله فرمای ما بقاء الامه بعد شتم نبیها، کم قوم په نبی پسې چې خبري وشي، کله چې په یو نبی پسې خبري وشي مسلمانان ژوند لري دیو د هغه ګستاخ نه سر جدا نه کی، دغه ګستاخ نه بدلو نه خلی دسه قوم ته په مقدس مکه باندې چې ګستاخ رسول په مقدس مکه ژوند دی ګرځيږي دغه مسلمانان ژوند لري. ما بقاء الامه بعد شتم نبیها، امام مالک رحم الله فرمای دسه مسلمان قوم ته په مقدس مکه باندې ژوند دی وسیرو حق نشته بالکل. دیو تر ځان وجل خودکشي پکار دا چې مقدس مکه نه لری شي، دیو د پیغمبر په باره کې ګستاخی کیږي دا خاموش ناشتي. ماوي ها د پیغمبر په شان کې چې ګستاخی کېدا د یو هندو وکړه غازی علم الدین شهید رحم الله دغه ګستاخ خاتمه وکړه. ماوي کې یو بل ګستاخ را پورته شو، دغه په مقابله کې یو مسلمان ورته الله را پورته کو. ماوي زموږ تاریخ گواه دی تر نن پورې ګستاخ په مقدس مکه ژوند نه دی اوسېدلی، چاهه د په لوی قلاګانو کې ولې نه دی بند شوی. الحمدلله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اشقان التور تزان ور رسول له کوماوي ها تلک په خپل ضمیر کې غور وک سوچ وکا چې کله ستاره دین په امامانو باندې حمله کړي تا جواب نشو ورکول، ستا جماعت ته هغه د دین دشمن راتلو، ستا په امام باندې حمله کوله، ستا په دین باندې حمله کوله، تا خپل جماعت نه نشو ورکول. ماوي په خپل ایمان وېریږي سبا تک د نبی علیہ السلام پراوړي دین باندې حمله کوي تبه یار بس خپل کار بکې کوړه روانه دغه بوزدلې بری پسله کې دغه بوزدلې سره به د دنیا نه زی ماوي په دې باندې پوه شه چې دین اسلام د تحفظ د پر الله ستاغون ته کسړې به نه قبلې. ان شاء الله د اسلام حفاظت د پر خپل ځان پیش کوو کنه ان شاء الله خپل یې نه پیش کوو کنه ان شاء الله. که څوک په انبیاو پسې خبرې کوي داغي خلاف قلم خوځي داغي خلاف جبه خوځي داغي مخالفت زمونږ استادو پرز دی کنه دی پرز زمونږ استادو د ایمان حصہ ده کنه ده. د پیغمبر په صحابه پسې چې کومې جبه کولاوي کم قلم خوځي داغي مخالفت زما استاد پرز دی کنه دی پرز. ماوي ها کړه دین د امامانو خلاف کومې جبه کومې خلی کولاوي ماوي د هغه خلکو سره به بایکاټ کوو کنه وکاو بایکاټ بکاو کنه بکاو ان شاء الله. دا صرف د مولیانو خبرې نه دي ازما استاد دین خبره ده چې امام ابو حنیفه رحم الله خلاف کوم سپیغاپی دغه سپیته خلبند کا خپل جماعت نه وباسه بهره وباسه ورته زمردار شو رکشا ته زمون په دین باندې حمله کې نو مسلمان په بدن کې نو مسلمان پر ګونو کې خلای نشتره تا تر جرأت څنګه کې دین په یو امام پسې ته خبره کې ماوی د دې سړي سره په پوره علاقه کې بایکاټ وکړه بالکل خبرې وکړو ور سره. برل ما عرض کو ورته وی هغه صدر ویل درې خبرې پوره شوې مونږ ته هغه نبی ملاو شو چې عالمگیر نبی وو، مونږ ته هغه نبی ملاو شو چې هغه د نبوت معجزه مونږ دنیا ته خوده شو. دریم نمبر مونږ ته هغه نبی ملاو شو چې هغه نبی تعلیمات مکمل محفوظ دي. صدر سے ویل زما سلورمه مطالبه را دنیا کې یو نبی باندې سړی ایمان راوړي داغه نه پس بل نبی راشي پغه ایمان را نوړي کافر ګرځيږي. ول اسنا چې مونږ په یو نبی باندې راجمع شو داغه نه رست بل نبی راشي مونږ پغه ایمان را نوړو داغه د وجنه کافر و نه ګرځيږي. ول زما سلورم نمبر مطالبه دا دنیا کې کم یو نبی دې سو چې هغه دا اعلان کړي چې زه اخري نبی یم سلسله د نبوت په ما باندې ختم شو زمانه رسته بل نبی نشراتله. ول هغه یو کم یو نبی چې هغه دا اعلان کړي ټول خاموش دي. مسلمان عالم پاسرو قرآن مجید پلاس کې ور سره ده وای ها قرآن مجید 80 زګونو کې اعلان کوي چې نبی علیہ السلام اخري نبی دی. 80 زګونو کې قرآن اعلان کوي نبی علیہ السلام اخري نبی دی ولکن رسول الله وخاتم النبیین نبی علیہ السلام اخري نبی دی. نبی علیہ السلام اعلان کوي 200 احادیث متواتره موجود دي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز اخري نبی یم زمانه رست بل نبی ناراضي نبی علیہ السلام اخري نبی دی. ول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اعلان کړي مسلمان عالم پاسرو اگر صدر سے ویلا مونږ ته هغه نبی ملاو شو چې هغه عالمگیر نبی وو مونږ ته هغه نبی ملاو شو چې هغه د نبوت معجزه مونږ دنیا ته نن هم خوده شو مونږ ته هغه نبی ملاو شو چې هغه تعلیمات مکمل محفوظ دي. سلورم نمبر مونږ ته هغه نبی ملاو شو چې هغه اخري نبی دی. هغه صدر سے عیسائی وو هغه کلمه ویل مسلمان شو بیا هغه تمام عیسایان هغه تمام يهود هغه تمام هندوان ټول پټوله پاسره ټول کلمه ویل ټول مسلمانان شو. الحمدلله